سلامونه دوستانو، هیلهمند یم روغ جوړ به یاست. ډیری دوستانو ماته په واتساپ کې میسیجونه کړي وو او ډیری زما په مخکینی ویډیوګانو باندې کمنټونه کړي وو چې څنګه کولی شو چې موږ د چیونېنګ سکالرشیپونو لپاره موږ پوهنتونو ته اپلای وکړو ترڅو له هغو څخه موږ د انکنډیشنل آفر ترلاسه کړو. نو نن ویډیو په همدې باندې دی. ویډیو تر پایه راسره وګورئ مکمله طریقه. به تاسو ته زه دا وښیم چې څنګه تاسو پوهنتون انتخاب کړئ او هغو ته اپلای وکړئ، ډاکومنټ ورته وسپارئ ترڅو انکنډیشنل آفر ترلاسه کړئ. نو که چیرته تاسو د چیونېنګ سکالرشیپونو ته د اپلای کولو طریقه نه وي زده، زما په یوټیوب چینل کې شته او ما بله ویډیو هم ریکارډ کړې ده چې څنګه کولی شئ چې تاسو د ماسټری او یا د پی ایچ ډي لپاره چې غواړئ اپلای وکړئ هغه کورس انتخاب کړئ چې په کوم بخش کې تاسو غواړئ ماسټری وکړئ. نو هغه طریقه هم زما په یوټیوب چینل کې شته. کوم ویډیو نه وي لیدلې زما یوټیوب چینل ته ورسئ، هغلته ما دا ویډیو اپلوډ کړې ده. که غواړئ هغه ویډیوګانې وګورئ نو رابسئ یوټیوب ته، دلته سرچ باکس کې به امان وصال ولیکئ، دا چینل چې درته راځي په دې باندې به کلیک وکړئ. نو له هغو نه وروسته به پلی لیست ته راسئ. دلته پلی لیست کې تاسو کولی شئ چې د سکالرشیپو بخش ته راسئ او دلته ما مخکینی ویډیوګانې د چیونېنګ سکالرشیپونو لپاره دلته تاسو ته اپلای اپلوډ کړي دي. نو دا ویډیو د چیونېنګ سکالرشیپونو ته د اپلای کولو لپاره ده او دا دویمه ویډیو د دې لپاره ده چې څنګه کولی شئ تاسو د سکالرشیپ لپاره کورسونه انتخاب کړئ. نو راځم وایم چې څنګه کولی شئ چې اوس پوهنتون ته تاسې اپلای وکړئ او آفر لیټر ترلاسه کړئ. نو د دې ویډیو تر پایه پورې به زه تاسو یو پوهنتون ته اپلای وکم او دا طریقه به تاسو ته وښیم چې څنګه تاسو هغه خپل د پوهنتون ته اپلای وکړئ او ډاکومنټ ورته وسپارئ. نو که چیرته د یو پوهنتون طریقه م زده کړه، ټول ډیری پوهنتونونه همداسې یو طریقه لري او دغه یو رقم د اپلای کولو هغه کوم پروسیجر لري. بیا هم که چیرته تاسو په کوم ستونزې سره مخامخ وئ یا نسوم کولی، مشکل سره وئ، نسوم پیدا کولی، زما واتساپ شمیره زه په کمنټ کې هم درته پرېږدم او تاسو لپاره په هغه لومړي عکس کې هم وه، نو ماته میسیج وکړئ، زه درسره همکاري کوم. نو راځم نوملیکنه پیلومه. نو رابسئ د چیونېنګ دغه ویبسایټ ته. ما مخکې ویډیو کې درته ویلي چې څنګه کولی شئ تاسو یو کورس پیدا کړئ. نو فایند ا کورس باندې به کلیک وکړئ، دلته به سکرول ډاون وکړئ، لاندې به راسئ، دلته به هغه سبجیکټ تاسو ورته ووایئ چې په هغو کې تاسو که غواړئ ماسټري وکړئ. زه ورته نسي فاینانس بخش کې زه غواړم چې ماسټري وکړم سیده، او ریجن زه ورته نسي ټول ریجنو کې چې هر یې ماته سرچ کړه او زه غواړم چې یو پکې پیدا کړم سیده. نو د دې پوهنتونو په تړاو ما په تېره ویډیو کې ویلي دي څنګه کوم پوهنتونونه به انتخاب کړو، په کوم شرایطو باندې وي او کوم پوهنتونونه د چیونېنګ پارتنرشیپ دي ترڅو موږ دقیقه نوملیکنه ورته وکړو. نو زه دلته راځم، مختلف پوهنتونونه دي خو زه د یونیورسټي اف باید ته اپلای کوم. نو تاسو به راسئ په دې انسټیټیوشن ویبسایټ باندې به کلیک وکړئ. په دې باندې چې تاسو کلیک وکړئ تاسو ته دا ویبسایټ د خپل همدې یونیورسټي راخلاصیږي سیده. د مختلف پوهنتونونه دي، تاسو هغه خپل شرایط به یې ووایاست. نو تاسو کولی شئ چې دلته د دې خپل بیکګراوند ووایاستئ، د یونیورسټي کې څومره شاګردان دي، کوم بخشونه لري، کوم برخه کې دي که نه، او کولی شئ چې د دې پوهنتون کې چې اوس کوم شاګردان دي د هغو سره تاسو میسیج یا چټ وکړئ، د دې پوهنتون په اړه معلومات ترلاسه کړئ. په دې باندې کلیک وکړئ، یو میسیج درته راځي، میسیج باکس په هغو کې کولی شئ ډایرکټلی د الومنای یا د شاګردانو سره تاسو ټیکسټ میسیج وکړئ سیده. دلته راځي چې اپلای فار سټارټ پوسټ ګریجویټ کورس، په دې باندې به تاسو څنګه وایي کلیک وکړئ سیده. په دې باندې کلیک وکړو، دلته ټاټ پوسټ ګریجویټ کورس 2025 سیده. دلته دې باندې هم کولی شئ او دې باندې زه غواړم اپلای وکړم. دې باندې کلیک وکړئ، تاسو لپاره د دې کورس په اړه معلومات راځي. اپلای فار کورس د دې لپاره تاسو چې شي ته ضرورت لري، یور پرسنل ډیټیل ته، یور ایجوکیشن ته، پروف اف یور انګلیش لیول if English is not your first language. سیده چاته تاسو ته لنګویج ته غونئ کولی شئ چې هغو ته سپورټینګ انفارمیشن، او دلته لاندې راځي انټرنیشنل اپلیکیشن، پاسپورټ، دا شیان باید ولرئ، انګلیش سرټیفیکیټ، ټیسټ اف اویلیبل سیده که چیرته وي درسره.
او پیس سټیټس انفارمیشن تاسو دغه ته وایي دغه پیس چې تاسو غواړئ د پوهنتون ته اپلای وکړئ درسونه وایي تاسو پیس څه رقم داخلوئ سید زه هلته بیا دې اپشن لري چې زه غواړم د چیونېنګ سکالرشیپونه تاسو دغه کوئ تاسو ته پیس درکوي ډیسیبل سټوډنټس هغه چې هغه معیوبیت لري هغو په اړه معلومات درکوي او ټریک ور اپلیکیشن کله چې تاسو اپلای وکړئ تاسو خپل اپلیکیشن ټریک کولی شئ چې دا په کوم سټیټ کې دی آیا قبول سوی دی یا نه دی قبول سوی سي ده accept your offer if you receive an offer use application که چیرې تاسو افر ترلاسه کړو بیا تاسو اپلیکیشن ټریکر استفاده کولی شئ ده PN deposit سید تاسو پیسې ورکولی شئ ویزا او د ماسټر کارډ او د هر څه لپاره receiving unconditional offer د دې دواړو خلاصه به زه درته وایم د conditional او unconditional offer سید دلته تاسو وایم why if you receive unconditional offer you have met all the requirement academic condition که چیرته تاسو د چیونېنګ یا د یونیورسيټي ټول شرطونه پوره کړو نو له هغه نه وروسته تاسو ته unconditional offer درکوي سیده receive conditional offer لومړی تاسو ته پوهنتون conditional offer درکوي کله چې د conditional offer ټول ریکوایرمنټ مو پوره کړو هغه کوم پیس چې دی د پوهنتونو د راتګو دغلته د اوسېدو هغه درنه غواړي نو کله چې هغه هم ورته وسپارل ټول د دې ریکوایرمنټ مو پوره کړو بیا تاسو ته دغه پوهنتون unconditional offer درکوي دلته تاسو ته وایم why if you receive a conditional offer you may not have meet all the requirement وایي یعنې که چیرته تاسو receive conditional offer ترلاسه کړو دا معنا نه لري چې تاسو ټول ریکوایرمنټ پوره کړي بټ we hope you will be able to do this نو مونږ وایو چې دغه ټول ریکوایرمنټ مې چې پوره کړو د هغو نه وروسته تاسو ته unconditional offer درکوي کله چې unconditional offer یې درکوي د هغو نه وروسته دا افر کولی شئ تاسو چیونېنګ ته سبمیټ کړئ صحیح ده نو دلته نور معلومات هم دي چې تاسو کولی شئ چې چینجز راولئ په خپل ایمیل کې یا په رجسټریشن کې کولی شئ صحیح ده نو اپلای فار ا ټاټ پوسټ ګریجویټ کورس دا ټاټ معنا دا لري چې تاسو هغلته فزیکل درس ویلی شئ په دې باندې کلیک کوم نو دغه ویب سایټ ماته راځي دا پیج ماته راځي په دې کې مختلف بخشونه کوم بخش ته وایي دلته بیا هم یو ریفرنس دا درکوي ډیپارټمنټ ان سکول زه بیا هم فکر یو بخش انتخابوم چې دلته زه غواړم چې اکنامکس ډیپارټمنټ اف اکنامکس صحیح ده په دې باندې هم انتخاب سلیکټ کړئ دلته بیا تاسو ته دغه راځي پوهنتونو د دې ډیپارټمنټو دغه راځي چې غواړئ درته نسي میس اپلایډ اکنامکس فول ټایم سټارټینګ واده د 19 د سپټمبر 2025 کال کې شروع کیږي د سپټمبر نو تاسو په دې کورسو په اړه ما ټول معلومات په تیره ویډیو کې درکړي دي چې کوم کورسونه باید انتخاب کړئ په کوم وختو کې شروع کیږي کوم ټایم کې په کومه میاشت کې او څه رقم نو هغه تاسو وګورئ کولی شئ معلومات ترلاسه کړئ زه دا کورس انتخابوم دې باندې کلیک کوم یو نه وروسته ماته د دې هغه د اپلیکیشن دغه راځي پیج راځي صحیح ده نو په دې ځای کې به تاسو یوزر نیم ورکړئ یوزر نیم مقصد زه داسې ورکوم زه یو کس ته اپلای کوم زه د عارف 02 په نامه دا یوزر نیم باید له یاده ولرئ او دا تاسو ته کولی شئ چې په دغه کې هم درکړي په ایمیل کې هم لیږي صحیح ده او د یوزر نیم لپاره به تاسو پاسورډ دغه کوئ لومړی خو به تاسو دلته که چیرته یوزر نیم پاسورډ د دې هغو چا لپاره دی چې اکاونټ یې جوړ کړی که چیرته اکاونټ نه وي راځي لکه زه دا اوس اپلای کوم نو په دې کرنټ نیو اکاونټ باندې کلیک کوم صحیح ده نو دلته هغه ماته د دې کورس په اړه معلومات راکوي چې تاسو دې کورس ته اپلای کړئ دا د کورس آی ډي ده دا د شروع تاریخ ده دا کورس په دې تاریخ باندې شروع کیږي 2025 صحیح ده نو دلته سلیکټ ټایټل تاسو وایئ چې یاست نر یا ښځه یاست تاسو لپاره کوم ټایټل زه وکړم میس یا میسټر یا څرنګه درته سمیسټر او دلته خپل نوم وایم چې عارف الله عارفي صحیح ده عارفي په نامو زه یادېږم او جندر مین صحیح ده ډیټ اف برث دا زه له پاسپورټ نه راخلم نو دغه فارم ما په دې خاطر ډک کړو چې دا ویډیو ډېره اوږده نه سي
د تاریخ د تولد غواړي او سرنیم مقصد تاسو تخلص چی ده سیده دغه دوه فیلډونه چې دي دا کوم دا سټریک یا ستوري علامه لري کنه دا باید اتمی سي دا باید اتمی ډک سي کنه که چیرته خالی فری ښودل سي نو ستاسو ثبت نام نه کیږي دلته ادرس لمړی او ادرس دویم ادرس ورکوي نو دلته ورکوي خوښه ستاسو دا هیواد انتخاب وي د ټلیفون شمیره اتمی ده او کوډ د افغانستان باید ولري او ایمیل ادرس مهم دی چې ایمیل ادرس باید شي دلته راځي لاګین ډیټیل دلته باید یوزر نیم کې تاسو یوزر نیم ورکړئ هغه داسې نه چې منځ کې فاصله ولري نو داسې یو یوزر نیم ورکړئ چې هغه لکه دا ما چې ورکړی صرفي صفر یو پاسورډ مو ورکړئ نو په یاد ولرئ داسې یو پاسورډ سټرانګ پاسورډ انتخاب کړئ چې هغه بله ورځ بیا تاسو ته هم څنګه وي یاد وي صحیح ده چې هغه بیا درنه دغه ونسي چینج ونسي نو زه دلته یو پاسورډ انتخابوم چې یو څه سټرانګ وي یا دلته تاسو خپل درکې او زه خپله یا بل پاسورډ زه انتخابوم صحیح ده نو دغه لپاره تاسو پاسورډ د ساتلو لپاره یوزر نیم دی په دې خاطر چې ستاسو نه ورک نسي داسې یو نوټ پیډ فایل ورته جوړ کړئ په هغه کې یوزر نیم پاسورډ ولیکئ هغه بیا له ځان سره سیو کړئ چې بیا بله ورځ له تاسو څخه یاد ونوځي نو دلته زه پاسورډ او یوزر نیم وایم چې باید یو څه سټرانګ وي په هغه کې باید نمبر وي سمبولونه وي او کرکټر هم وي لکه دلته چې دی که نه داسې کرکټر هم دی پکې نمبر هم دی پکې داسې لیټر هم دی پکې صحیح ده ما کوچني او غټ حروف هم باید وي پکې نو زه پاسورډ ټایپ کوم کله چې پاسورډ ټایپ کو په کریټ اکاونټ باندې کلیک کوو او تاسو دا پیج راځي صحیح ده دلته چې درته رالي یور پرسنل انفارمیشن وایي دغه دی نو راځم دلته نیکسټ باندې زه کلیک کوم نیکسټ کې باندې کلیک چې وکړو تاسو ته دلته وایي چې تاسو باید مخکې د اپلای نه باید تاسو چی وکړئ صحیح ده هغه ټول ډیټیل تاسو ته لیکل سوي دي نو دا معلومات هم راځي له ځای نه کله چې موږ اول ټایپ کړو صحیح ده دلته راځي چې کافي پرمننت ادرس ټو کرسپنډینګ ادرس صحیح دلته ادرسونه کولی شئ تاسو ورکړئ که چیرته مهم هم دي دلته باید ایمیل ادرس ورکړئ هغه ایمیل ادرس چې دی درته ایمیل کوي زه یو ایمیل ادرس ټایپ کوم چې ترڅو هغه دا پروسس به تکمیله کم صحیح ده د ایمیل ادرس ټایپ کوم او دلته نیشنالیټي دی وایي چې زه افغان ورته لیکم او سیکنډ نیشنالیټي که چېرته ټایپ نه کې مشکل نشته صحیح ده کنټري کوم هیواد کې تاسو پیدا سوي یاست ورته وایم چې افغانستان کې لیونه وروسته دلته راځي چې in which country have you lived for the last 3 years و دا تیر 3 کلو کې ته کوم هیواد کې اوسېدې په افغانستان کې why you have lived there ځکه چې هلته کار کوم هلته زه پیدا سوی یم صحیح ده اوسېږم هغه د مادي دا یک ځای ده دلته ویل چې where is your permanent home زه ورته وایم چې په افغانستان کې دی او what is your immigration status زه ورته وایم چې دا نه کې هم داسې مهم نه دی صحیح ده نو دلته ما ته وایي چې upload your additional evidence که نه لکه تاسو کوم کوډ لري یا کوم د مایګریشن دغه لري د مهاجرت کوم ډاکومنټ لري هغه کولی شئ دلته ورته اپلوډ کړئ که نه لري مشکل نشته نو دلته لاندې راځي دی بخش ته دا د پاسپورټ ډیټیل دی دلته د پاسپورټ معلومات ورکوم صحیح ده د پاسپورټ ډیټیل به تاسو دلته د پاسپورټ نمبر دی او کوم تاریخ مو اخیستی دی تر کوم تاریخ پورې ایکسپایر کیږي او نیشنالیټي م چې د افغان دی او په کوم هیواد کې تاسو پیدا سوي یاست دلته به د پاسپورټ کاپي ورته اپلوډ کړئ په دې باندې به کلیک وکړئ دلته به راسي براوز مای کمپیوټر کمپیوټر کې هم که چېرته وي او که موبایل کې وي له موبایل څخه یې اخیستلی شئ چېرته مې چې فولډر ایښی هغه ځای ته به راسئ او زه دلته ورته دا انتخابوم صحیح ده نو دا چې کله 100% تکمیل سي په کلوز باندې کلیک کوم صحیح ده نو دلته دا یو علامه چې راغله معنا دا ډاکومنټ اپلوډ شو په نیکسټ پیج باندې زه کلیک کوم صحیح ده دلته پرسونل ډیټیل کې زموږ سره دا یو د ایکس علامه دا معنا لري چې ځینې فیلډونه یې خالي دي دا زه وروسته هم سبمیټ کولی شم ورته خو اوس زه ګورم صحیح ده دلته کوالیفیکیشن تاسو یونیورسټي او پوهنتون دغه کوئ د په اړه معلومات ورکوي له کوم ځای څخه فارغ یاست په کوم کال فارغ یې هغه زه ډکوم
نو رابسې دلته ایجوکیشن بخش ته. په ایجوکیشن کې به دلته هغه د سټارټ تاریخ په کوم ورځ په کومه میاشت په کوم کال مو چې پوهنتون شروع کړی وي نو دی ورور اول 2 کلن هغه تخنیکي انسټیټیوټ ویلی بیا یې بچلر ویلی دی. صحیح ده. ځکه مې دلته معلومات دلته په دې ځای کې تاسو بیا کنفیوز نه سئ، تاسو ته کوم شک پیدا نه سي دا څنګه تاسو پکې لیکلی سي د 14 سیم فارغ دی. صحیح ده. نو په دې خاطر باندې دا یې 2 کلن ویلی ده نو په دې تاریخ بیا انډ سوی ده. نو دلته سلیکټ کوالیفیکیشن کې ستاسو راسئ دلته کوم دغونه یې پکې لیکلي سي. مقصد دلته ټول د ایروپ او د نورو هیوادونو پوهنتونونه دي. لیول کوالیفیکیشن کې مونږ ورته انډر ګریجویټ لیکو. صحیح ده. نو دلته بیا تاسو ورسره کوم کلاس لیکئ، زه ورته 14 کلاس او په کوم بخش کې دي کوم بخش ته ویلی ده. صحیح ده. ورته فاینانس اینډ بانکینګ. نو دلته راځئ چې انسټیټیوټ د کوم پوهنتون نه دی فارغ سوی. د افغانستان پوهنتونونه په دې دغو کې نسته لیست کې. نو تاسو به دلته انتخاب کړئ انسټیټیوشن ناټ ان لیست. صحیح ده. دلته سته پکې دلته لاندې لیکلي او یا هم په د ډراپ ډاون لیست باندې چې ولیکئ خپل راځي. کوم هیواد کې په افغانستان کې په کوم ګریډ کې وي، A کې، B کې، C کې. صحیح ده. په دې باندې کلیک وکړئ اپلوډ باندې. دلته ما فایلونه او ټرانسکریپ دلته به اول تاسو وایي ټرانسکریپ انتخاب کړئ اپلوډ کړئ، دویم وایي سي ډیپلوم تاسو دلته دغه کې سبمیټ کړئ. صحیح ده. ما ورته اپلوډ کړی دی. بیا دویم چې د بچلر کړی ده منې لیسانس یې کړی ده نو په دې تاریخ باندې شروع په دې ختم دی. نو وایسي د بچلر ایگزیکټ دغه وایسي بچلر اف اکونومیکس ویلی ده. صحیح ده. او لیول اپ سټډي مونږ دلته ورته وایسي هغه انسټیټیوشن راځي یا ورته وایسي بچلر راځي. صحیح ده. پوسټ ګریجویټ راځي لکه ما دلته تاسو ته ویلي انډر ګریجویټ. صحیح ده. او دلته فاینانس ډپارټمنټ افغانستان کې او پلیز انسټیټیوشن دغه نوم نسته د پوهنتون. دلته ورته وایسي انسټیټیوشن دا چې وایي تاسو ته خپله راځي نور. صحیح. دلته راځي نو دلته انګلیس کې نسته. په کوم ګریډ کې؟ په A ګریډ کې. دلته ما ټرانسکریپټ د پوهنتون ورته اپلوډ کړی ده او دلته زه ډیپلوم ورته اپلوډ کوم. براوز مای کمپیوټر او دلته ورته وایسي ډیپلوم او فن. صحیح ده. دا چې کله 100% مکمل سي نو لږ صبر کوو. دا چې مکمل سي اپلوډ سي ورته نو په کلوز باندې کلیک کوو. صحیح ده. له کلوز نه وروسته دلته کاري تجربه له کوم ځای کې د کار کړی ده نو دی وایي د دې یو شرط دا ده چې باید چیونېنګ سي هغه 2000 ساعته د فری. خیر دا پوهنتون تاسو ته وایي چې که چېرته یي دغه موږ ته اپلوډ کړه. صحیح ده. چې کاري تجربه که چېرته لري ښه ده، هغه که نه لري هم صحیح ده. دلته کاري تجربه ورته اپلوډ کوم چې کوم ځای کې د کار کړی ده. صحیح ده. صحیح. دلته هغه خپل کاري تجربه ورچوم چې د دې کمپنۍ سره ما کار کړی په افغانستان کې او پوزیشن مې دا او خپل سی وي دلته ورته اپلوډ کوي. صحیح ده. دلته لاندې راځي تاسو ته وایي تاسو د انګلیسي دغه پروفیشنسي څنګه ده، څومره پوهېږي. صحیح ده. وایي هاو یو بین ایجوکیشن ان د UK اور انادر انګلیش سپیکینګ کنټري کې تاسو وایي ایجوکیټډ کړی په UK کې دې کړی یا په کوم داسې هیواد کې تاسو د زده کړې کړی چې هغلته ستاسو درسونه په انګلیسي باندې وو. ورته نو وایي که چېرته ناټ وي ډو یو هاو ار کوم یو انګلیسي سرټیفیکیټ لري که یا زه ورته انګلیش دغه لرم پروفیشنسي سرټیفیکیټ لرم. صحیح ده. سرټیفیکیټ لرم. صحیح ده. هغه د پوهنتون لخوا چې تاسو سره درکول کېږي. صحیح ده. که چېرته لري هغه ورته اپلوډ کولی هم سي. په دې باندې کلیک وکړه. زه په نیکسټ باندې کلیک کوم. دا پارټس ما سره تکمیلیږي. صحیح. دلته ما ته وایي دا ایجوکیشن دغه دی تکمیل. صحیح شو. دلته به یو پرسنل سټیټمنټ ورته ولیکئ. هر څه چې لیکي هغه د خپل ځان په اړه به تاسو معلومات ورکړئ چې 250 وړو څخه دغه نه زیات یا کم نه وي. صحیح. زه یو پرسنل سټیټمنټ ورته دلته کافي کوم. ما لیکلی ده دغه پرسنل سټیټمنټ ما چې لیکلی هغه دلته ما ورته کافي کوي. راځم اوس دلته تاسو ته وایي چې 2 اکاډمیک ریفرنس یا ریکمنډیشن لیټر باید څنګه وي تاسو ورته اپلوډ کړئ. صحیح ده. دلته به د نوم به یې ورکړئ د استاد او دلته به هغه نیم او په کوم ځای کې کار کوي دلته په دې ځای کې به هغه دغه ورته اپلوډ کړئ. ریکمنډیشن لیټر د استاد ایمیل ادرس به ورته دلته ولیکئ.
صحیح ده. بیا د دوهم استاز یا هم په کومه اداره کې چې کار کوي د یو کس نوم، په کومه اداره کې کار کوي، د ریکمنډیشن لیټر چې ده او د هغو ایمیل ادرس ورته اپلوډ کړي. دا کار کوم راځم. دلته ما هغه معلومات مو ورسول، کوم ریکمنډیشن لیټرونه چې ما لرل هغه ورته اپلوډ شو او په نیکسټ پیج باندې کلیک کوو. نو دلته زموږ سره دا پرسونل سټیټمنټ هم ټیک مارک صحیح شو چې دا تاسو مکمل دي. صحیح. دلته بیا تاسو نه د کنټاکټ په اړه معلومات کوي، وایي کنټاکټ فرام باید یونیورسټي. if we offer you a place we may be able to connect with you پر یونیورسټي اپ باید یونیورسټي چې تاسو دغه کې تاسو افر درکو، تاسو کولی شئ دې سره دغه کې موږ سره اړیکه ونیسئ او فرام یور کنټري هو کان شیر دیر ایکسپیرینس. صحیح ده. غواړم چې بلې وو یس کولی شئ. صحیح ده. ایجنټ کولی شئ ودلته وایي if you are submitting your application through an official education agent please tell us which one. تاسو د کوم دغه څخه غواړئ چې موږ ته اپلیکیشن سبمیټ کړي د یو رسمي ادارې څخه. نو دلته که تاسو ورته کوم دغه انتخاب نه کوي، ایجنټ نماینده ورته انتخاب نه کوي هم مشکل نشته، خو زه ورته وایم چې ای جی ایجوکیشن ورته وایم او یا هم ورته وایم چې امبر یو کې لندن. صحیح ده. افغانستان ورته لیکئ او دلته in which city is your agent. مقصد که تاسو دغه ورته انتخاب کوئ دا مشکل نه ده. صحیح ده. او دلته ورته وایي تاسو اکول اپورچونیټي د کوم ځای څخه موږ باید وکړو، انډیا نه ورته انتخابوي له بل هېواد نه. صحیح ده. ډسیبلیټي تاسو کوم معیوبیت لرئ ورته وایي نو نسته، نو ډسیبلیټیز نه لرم نسته، او که پلیز که چېرته لرئ تاسو نور معلومات غواړئ. صحیح ده. او دلته کریمینل کوم دغه که لرئ جرم که لرئ تاسو ورته هغه انتخاب کړئ، که نه لرئ نو انتخاب کړئ. نیکسټ پیج باندې زه کلیک کوم. صحیح ده. نیکسټ پیج لپاره له سپلیمنټري انفارمیشن کې زموږ سره ځینې معلومات دغه دې کم دي، هغه باید موږ پوره کړو. صحیح ده. نو د دې لپاره زه راځم اپلوډ یو دلته تا ته وایي چې اپلوډ یور کوالیفیکیشن ټرانسکریپټ اپلوډ شوی ده. صحیح ده. او دا ټول ډاکومنټ اپلوډ شوي دي، سی وي م اپلوډ شوی ده. اپلوډ یور انګلیش ریزلټ نسته سره، او اپلوډ یور سیکنډ ریفرنس اپلوډ شوی ده، او دلته اپلوډ یور اډیشنل ډاکومنټ نه سره او اپلوډ یور اډیشنل هغه مهم نه دي چې موږ یې سبمیټ کړو. نو دغه زموږ سره فاینل تر دې ځای پورې راغلو. تا ته ډیکلریشن وایي او په اخر کې موږ فارم سبمیټ کړو. خو هغه نه مخکې باید موږ راسو دا فورمه باید چیک کړو. پرسنل انفارمیشن کې ډیټیل یو څه نیمګړي دي، دې باندې کلیک کوو. راځو دلته پرسنل پیج ته راولي. دلته زموږ سره کوم معلومات چې نیمګړي دي هلته راځو. دلته وایي چې هاوز آر اپارټمنټ ان سټیټ، تو وایي پکتیا ګردیز. صحیح ده. نو تاسو دا ورته صحیح کولی شئ هم. نو دلته بیا راځو ورته وایي چې دلته وایي چې in this question below if your response is the UK please specify either England. دلته وایي که چېرته تاسو کوم ځای کې پیدا شوي یاست ورته وایي چې what is your migration state. زه ورته وایم چې زه پیدا شوی په افغانستان کې یم. دلته ورته وایم چې نو افغانستان دا یو شی نه لرم. صحیح ده. ځکه زما سره دا دغه نشته، هم ادرس مې دی اپلوډ کوم ډاکومنټس ما سره نه لرم. صحیح ده. په نیکسټ پیج باندې کلیک کوم. اوس هم وګورم چې دا معلومات موږ سره نیمګړي دي که یا اوس هم معلومات نیمګړي دي. زه راځم بیا یو چیکینګ پې کوم چې کوم ځای کې زموږ سره غلطي ده. صحیح ده. عارفي پکتیا او دلته زموږ سره موبایل نمبر، د موبایل نمبر زه کولی شم دا هم ورته دلته پیسټ کړم. صحیح ده. دا هم ټلیفون نمبر، دا موبایل نمبر ده. صحیح ده. ایمیل ادرس دی او انګلینډ، ادرلینډ ایر، سکاټلینډ آر کې تاسو ته وایي چې د ریسپونس از یو کې نه دی زما سره. نو زه ورته نیکسټ وایم. دا پرسنل انفارمیشن زموږ سره صحیح شو. صحیح شو. اوس راځو اخري ته د سپلیمنټري دغه ته معلومات ته، او دلته زه ورته ټول دا ووایم او په نیکسټ پیج باندې کلیک کوم. صحیح ده.
دلته ځینې معلومات له ما سره نیمګړي دي پاتې دي هغه باید زه جواب کړم صحیح ده اجنټ دلته ورته ایجوکیشن لیکم افغانستان لیکم ان ویچ کنټري سیټي نسی پکتیا او دلته انډیا نیشنالټي نو ډیسیبلیټي صحیح ده آر یو رجسټرډ ډیسیبلیټي نو دلته مور سره دا ټیک مارک کوم په نیکسټ پیج باندې کلیک کوم دا له ما سره صحیح اوس اخیری سبمیټ زمونږ فارم ده چې مونږ کولی شو چې هغه سبمیټ کړو صحیح ده نو دلته زه په سبمیټ یور اپلیکیشن باندې زه کلیک کوم صحیح ده مخکې له دې چې تاسو سبمیټ کړئ دا خپل فارم مو کولی شئ چې ویې ګورئ او مخکې شاته کوم تغیرات چې هغه پکې ایډیټ کړئ صحیح ده نو سره زه زما اپلیکیشن سبمیټ کیږي نو دلته وایي اپلیکیشن فار د ایم ایس اپلایډ اکنامکس فل ټایم لپاره سبمیټ سو نو اپلیکیشن کمپلیټډ سو د دې په نوم دی دا ایمیل ادرس دی او دا د کورس نوم دی فل ټایم د سي دلته ټول معلومات راځي نو دلته ماته ایمیل راغی دلته تاسو ته وایي چې تاسو د پوهنتون ته اپلای وکړه چې دغه د سپټمبر په 29 باندې سٹارټ کیږي نو دغه کله چې تاسو دغه پوهنتون ته اپلای وکړه دا پوهنتون بیا کوم په ریفرنسونه چې ورکړي وو که هغه استادانو یا کارکوونکي د ادارې وو هغو ته دوی ایمیل کوي ستا کنفرمیشن ترې راخلي ستا په اړه معلومات درکوي هغه که د دوی لپاره مناسب وو یا قناعت بخش وو نو کولی شي بیا نور پروسس مخته یوسي نو دغه یو ساده طریقه وه د دې یونیورسټي لپاره تاسو کولی شئ چې نور پوهنتونونه هم داسې انتخاب کړئ لکه مختلف دي یو رقم دغه لري طریقه لري دا یونیورسټي دا هم لري نو په تاسو به راسئ په انسټیټیوټ په دې باندې به کلیک وکړئ د هغو په اړه به تاسو معلومات ترلاسه کړئ بیا مختلف کورسونه دلته لري صحیح تاسو لپاره کورسونه لري نو په هغو کورسو باندې به تاسو دلته راسئ پیدا به کړئ چې په کوم کورسونه دي کوم وخت کې شروع کیږي صحیح د هغو نه وروسته تاسو کولی شئ چې مختلف کورسونه انتخاب کړئ صحیح دلته انتخاب معنا فاینانس په دې باندې کلیک وکړئ تاسو ته ټول د فاینانس دغه راوړي معلومات راوړي دلته بیا تاسو ته وایي انډر ګریجویټډ پوسټ ګریجویټ زه د پوهنتون لپاره اپلای کوم په پوسټ ګریجویټ باندې کلیک کوم صحیح ده ګور دلته یو کال دی بزنس ایډمنسټریشن دی مختلف دی په دې باندې بیا کلیک وکړئ تاسو ته بیا دغه پروسه بیا بل پروسه راوړي که نه تاسو ثبت نام ورته کوئ دغه د دې تاریخ کوم یو غواړئ په سپټمبر کې شروع کړي هغه ماته راوړي په اپلای ناو باندې کلیک وکړئ نو تاسو ډایرکټ د اپلای طریقې ته وړي چې تاسو کولی شئ ورته ډایرکټ اپلای وکړئ دغه پیج ته راځئ اډمیشن پورټال ته نو تاسو د باید دلته له مخکې نه خپل یو اکاونټ څنګه وکړئ ولرئ صحیح ده نو تاسو کولی شئ دلته اکاونټ جوړ کړئ له هغو نه وروسته بیا کولی شئ چې هغه فارم لکه مخکې چې ما په بل پوهنتون ته اپلای درته وکړه تاسو هم کولی شئ چې دې پوهنتون ته همدا رقم اپلای وکړئ نو دا و د پوهنتون ته د اپلای کولو طریقه دا نور پوهنتونونه هم ډېر ساده دي همداسې کولی شئ چې تاسو اپلای وکړئ نو که چېرته تاسو کوم سوال پوښتنه لرئ ماته د ویډیو په کمنټ باکس کې هم ویلی شئ زه جواب در کوم او یا هم په دې واتساپ شمیره ماته میسیج کولی شئ زه انشاءالله تاسو ته سره جواب در کوم نو که دا ویډیو مو خوښ سوي ویډیو لایک کړئ زما یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ او دا ویډیو له نور ملګرو سره هم شیر کړئ تر څو هغه هم ترېنه استفاده وکړي ډېره مننه ښه وخت